درنو لیدونکو السلام علیکم. مولوي شهاب الدین دلاور وایي د وطن د تجزیې لپاره د امریکا نقشې ناکامې شوې. طالبان وایي د افغانستان د تجزیې لپاره د امریکا نقشې له خاورو سره خاورې کړې. د طالبانو د قطر دفتر لوړپوړي غړي مولوي شهاب الدین دلاور نن په کابل کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې امریکا ځان د نړۍ په کچه نعمت باله او طالبان په دې ویرول چې د امریکا تر وتلو وروسته به افغانستان تر سوریې هم په بدترو جګړو کې ښکېل شي. د په خبره طالبانو د ملت پر یووالي باور درلود او امریکا یې په افغانستان کې د قومي نفاق او کرکو سبب بلله. هغه زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د تجزیې پلان او نقشه درلوده او غوښتل چې دغه هیواد په قومي بنسټ په څو برخو وویشي، خو طالبانو د دوی نقشه له خاورو سره خاورې کړه. دلاور ټینګار وکړ چې ټول ملت باید سره یو ځای شي، ټول باید خپل یووالي وساتي او نړۍ ته باید افغانان دا ثابته کړي چې له 40 کلنې جګړې ستړي شوي او د هیواد د جوړولو په سره یو کیږي. دلاور یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانانو ټول قومونه سره یو دي او نړۍ زموږ اوسنی یووالی، ثبات، امنیت او سوله ییز ژوند ته حیرانه ده. بلخوا کندهار هوایي ډګر ته د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه د بیپلو ډاکټرانو لومړنۍ الوتکه رسېدلې ده. په دغه الوتکه کې په طبي پرسونل سربیره ځینې طبي وسایل او درمل دي تر څو د اړتیا وړ سیمو کې مرسته وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.